هغه خو څه کوي ورکوي الله چې هغه توړه خلاصه ده دوړه و ما د سامان خرڅ کړم په دا وې توړه واخلم نو څه کوئ نه مزدوري شته او نه سینجي شته نو په دا خو توړه نه کېږي نو بس ډاډې خو مې پرې وشي که نه یو څلور سېره نو دا وې کومه پورته شي نه کور نه خرڅوي څه وکړو خو هغه په کور کې لوټه مه پرېښوه چې ته شروینو راوباسي وخرڅوي روکای نو ورڅه کوې بیا رانه کبالي بندېږي پوه شوې السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یو د ژوند په مزو کې به یئ ملګرو چې فیسبوک اوچتوي د مهنګۍ په خلاف پوسټ فیسبوک اوچتوي د مهنګۍ په خلاف پوسټ یا ویډیوز ملګرو تاسو دا ویډیوز وکاته چې څنګه دینه مخکې ویډیوز کې ما ویلي وو چې یاره داسې وخت روان دی چې والله چې په کیلوګانو باندې په دړو باندې ته توړه واخلې او موږ کتل هماغسې که نه چې د ماما یې چې زه دا سامان خرڅوم او دوړه پې اخلم ځکه چې که دیاړي ګورې هماغه 700,000 نه خوا نشته دوړې توړه 3200 له ورسېده داسې چیني که ګورې که د غوړو لوټه ګورې داسې که هر یو شی ګورې هغه وختل دا څه وجه ده یار تاسو سره دا بله ویډیو هم شیر کوم د دې په حق ته سره هم بیا خبرې اترې کوو نو له موږ سره اوسئ ملګرو تاسو دا ویډیوز هم وکاته دا زمونږ هغه غرونه دي چې سرکاري وړه راځي او د ورته په قطار کې ودرېدلي په دا کې سپین ږیري هم شته نوجوانان پکې هم شته ماشومان پکې هم شته تر دې پورې چې زنانه پکې هم شته دا هغه زنانه دي چې چېرته غم له نه دي تلي په ډاډه زړه باندې چېرته واده له په ډاډه زړه باندې نه دي تلي خو نن دې وړو ته راغلي په قطار کې ودرېدلي دي دا هغه زنانه دي چې تاسو غم له نه دي پرېښي ښادي له نه دي پرېښي خو هغه کسانو وټون له ور پرېښي دي چې کوم به تاسو ته ویل چې یاره زه به تاسو ته په ایریا کې دا کار وکړم دا کار وکړم لیارې به درله پاخې کوم کویان به درته ووایم هغه کسانو له وټ دپاره تاسو ور پرېښي دي خو څه شو هغه خلک نن سبا چې تاسو ته به ویل چې تاسو له کوې وم تاسو له به لیارې پاخې کوم څه شو هغه خلک سپین ږیرو خو ماسې قدر نشته عزت نشته دی پکې چې زمونږ زنانو هم پکې دومره بېعزتي وشوه په قطار کې ودرېږي هلته ته جوړه اخلي افسوس افسوس سره تاسو دا وړه یو سټور له نشو ورکوی سره تاسو دا وړه یو دوکاندار له نشو ورکوی چې هغه تقسیمولی ملګرو وړو پیسې مې ورکوو خو داسې به یې غواړو لکه په سوال یې چې غواړو افسوس دی ملګرو بیا سبا خلک وایي یا ډاکه یې وکړه یا غلا یې وکړه یا داسې بل ناجایزه کار وکړو نو څه له به نه کوي یار دا خلک همدې له جوړ دي چې قتل وکړي ډاکه وکړي تاسو ته خو پته نه لګي ملګرو کلم چې بچي نه هر شول که نه او کور کې ټیکلې درک نه لګي نو بیا تاسو ته پته ولګي والله چې پردو دیوالو باندې مو روخېجو غلې هم تاسو وکړو یوې بجې پورې تاسو ډاکوانو ته ناستئ چې ورکه څوک په دا لر راځي چې یا روپۍ ته واخلو یا ته موبایل واخلو یا ته موټرسایکل واخلو څنګه وی نه کوي دغه حکمرانانو دا خلک همدغې لا جوړ کړل ملګرو چې شوکې کوي او ډاکې کوي خو افسوس زموږ په دې حال خو د تپوس کولو هېڅ څوک هم نشته الله دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي ملګرو نور چې هر چېرته هم الله خوشحاله او بد لرنه راکړي مال اجازه لري الله په امان